ننګرهار کې د لسیزو هغه دښمني په دوستۍ بدله شوې چې ان په بل وطن کې پیښه شوې وه. د بهسود ولسوالۍ د کاریز کبیر سیمې د عرب قوم د جانداد او احمد خان کورنۍ وو. 30 کاله یو بل ته داسې حال کې د دښمن په سترګه کتل چې د یوې کورنۍ غړي وو. یا د دښمني د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوې ده. د دې کورنۍ مشران پر خپلې بدۍ پښیماني څرګندوي او زیاتوي دا ډول کړنې کول کلي کورونه او پر وینا یې نسبونه له منځه وړي. دوی د غراض په نور هم غږ کوي چې دې ډول کړنو څخه دې تیر شي. من یو تر زامن یو خو بدبختانه په سناسه یو څه وشو او بدي مو 30 کاله وشو. خو زه به داسې ووایم چې ټول امت مسلمه ته چې الله رب العزت مو د دغه هور نه وساته. دا هور ډېر بدرنګ هور دی. دا کورونه ورانوي، دا کلي ورانوي، دا بلکې نسب ورک کوي. مونږ په ټول افغانستان خلکو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې دغه غږ کوو چې دغه پدیدې نه او دغه غلط دښمنۍ نه صرف نظر شي او خپل ځانونه وساتي چې په دغه مشکلو کې او په دغه بدیو کې ککړ نه شي. قومي مخور بیا وایي له ډېرو هڅو وروسته یا د دښمني له منځه وړي. زیاتوي پرته له کومې مادي ګټې یې دا دښمني ختمه کړې ده. تقریبا 4-5 میاشتې دربار ونیو چې مشري شیخ صاحب راز محمد کوله. خو ډېر علی ځلې کله کابل د دواړو جانبو یو پېښور کې و بل خوست کې و. خو تر دې په وتوانېدي چې دواړه سره کېنول او دواړو جانب ته قناعت ورکړو. دوی په دې وتوانېدي چې فی سبیل الله بدون د کوم قید شرط نه بدون د سنه د اسلامي شریعت کې دغه سولم جوړه کړه او برابر هم کړه. دوی دا نه مني. موږ دغه یو تړه دا دی چې دغه همدې خلکو سره بیا چې دوی خپلو کې د افغانۍ چا چې تعرض وکړي هغه خلک به موږ سره بیا دغه نه په مړي کې به وي نه په ژوندي کې به یو دغه هغه جرمانه موږ یې ایښې ده. دا جرمانه هم ترې اخلو. همدې حال کې د ننګرهار ځایي مسؤلین بیا وایي هڅې پیل کړي تر څو دې ته ورته دښمنۍ ختمې کړي. پر وینا یې تېر نږدې یو نیم کال کې څه باندې 500 دښمنۍ پر دوستۍ بدلې کړي دي. دا خو تقریبا 10 کلنه دښمني وه. 2 کسب کې وړل شوي او 2 کسب کې زخمیان دي. د بهسود ولسوالۍ کاریز کبیر ساحې اوسېدونکي دي. نو دغه جوړه تاسو چې خپله د روغ شهیدان یاست الحمدلله هغې پای ته ورسېده او د پای ټکی ورته کېښودل شو. او دغسې دښمنان اوس موږ لرو ساحو کې څه شته دی خو الحمدلله دغه اکثریت یې ختم شوی دی او ډېرې کمې پاتې دي. هغې باندې انشاءالله کار روان دی. په لنډ وخت کې به هغه فیصله شي. 15 میاشتو کې تقریبا چې دا 500 او 15مه فیصله ده چې په دغه ننګرهار کې دا موږ شرکت کوو فیصله کیږي. ونې وړ ده چې په هېواد کې دا ډول دښمنۍ د پام وړ زیاتې دي. خو چارواکي وایي زیارګلي تر څو خلک په یو ټغر سره راټول او د ورورۍ پر فضا کې د ژوند شپې او ورځې تېرې کړي.